بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. صفتنا د کمال خاص الله لري چې پالونکي د مخلوقات دي. تربیت یې کوي هر قسم، پیدائش کې محتاج الحمدللہ، بیا تربیت کې محتاج رب العالمین الرحمن الرحیم، بیا ته په برکت کې محتاج دی. د دنیا برکت ورکي، د آخرت برکت ورکي، مشری ولا ورکي. بے حد مہربان نہایت رحم والے مالک یوم الدین. د آخرت ذمہوار یې دی، د مرګ او د قبر او د حشر ذمہوار یې دی. کله چې دا څلور صفتونه ذکر کړو، اوس دعوه د صورت صدا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله خاصه عبادت کو، بندگی کو، خاصه نو مدد غواړو. عبادت کې هم ته محتاج یو، استعانت کې هم ته محتاج یو. عاجزی بیان شو، نو سوی چې الله سوال کوم، ځکه سوال لایق شوم کنه، عقیده می صحیح شو، عمل می صحیح شو، نو سوال کوم خود دنیا نه کوما. اهدنا الصراط المستقیم، خیم تلا رسید د توحید. هغه لار چې هغه مشهور لار د مخلوق پر روان دی، شارع عام داسې لار ده، لار د هغه کسانو دا چې تا په احسان کړی، د انبیاء او د صدیقین او د شهدا او د صالحینو. دا څوک دا هغه څوک چې نه پیچرستا غوسه شوي ده، د دې نه پاک دي او نه هغې ګمراهان دي. آمین. یا الله زموږ دا دعا قبوله کړي. الف لام میم. سورة البقره کې څلور حصې وې. اولی حصه د توحید واصلو آیاتونو کې، دویمه حصه رسالت وه، او دریم د جهاد، او څلورم د انفاق فی سبیل الله. حصه د توحید یې هم درې قسمه کړې وه. د وحدانیت مسله سورة البقره کې چې الله بیان کړې وه، نو هغه درې بابه نه جوړ کړي. په اول باب کې د فرق ثلاثه ذکر، مؤمنان، متقیان او منافقان. او بیا دویم بابو پاگه که شپک خبری وی ده یوشتم آیات نیا ایو الناس عبدو دعوی توحید و پاگه دلیلو نو پینزو عقلی و سمارا و بیا تخویب بشارتو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بیا په قرآن باندې یو شبهه چې دا څنګه د الله کتاب دی چې مثالونه پکې بیان کړی دي. هغه جواب چې ان الله لا یستحیی، الله پروا نه ساتي. مثال کې ډېر لوی حکمت ته په مثال څه کویږي. او بیا ورپسې څلور نعمتونه الله بیان کړو چې تنوی او ما پیدا کړی. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا، د دنیا هر شی مې ستا د فایدې لپاره پیدا کړی. والذي خلق لكم ما في الارض جميعا. دریم وګوره، آدم علیہ السلام میں پیدا کو چې تاسو نه کو، ملائکو ته سجده وکړه، ته د خپل عزت نه خبره، ته سجده کې خلقو ته خلقو سجده کړی دی. سړیا تندې یو الله تعالی غوبل چاته نه. څلورم وګوره چې داغه نه معمولی غلطي وشو، نو ما ته معافي وکړه، فتاب علی انه هو التواب الرحیم. بیا دریم باب د څلوېښتم آیات نو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي، او هغې کې شپږ خطاباتو. په اول خطاب کې درې ښه صفتونه د مؤمنانو، صبر، صلات، ایمان بالآخرت. درې عیبونه د یهودیانو، تحریف کوي، کتمان کوي، ترک عمل. بیا دویم باب او په هغې کې لس خبرې وي، اته نعمتونه په بني اسرائیل باندې چې د فرعون نه مې بچ کړی، دریاب کې مې 12 لارې جوړې کړې، تورات میں دل درکو، د شرک نه توبه ویستل، معافی مې ته وکړه، پس د مرګ نه مې بیا ژوند دی کړی. پنځم شپږم دا چې من او سلوا، اووم دا چې د وریځې سورې مې در باندې وکړو، اتم دا چې د یوې ګټې نه مې 12 چینې روانې کړې. ادو عذابونو پکې چې ناشکري ومو کړه، نو عذاب مې دل درکو، او بل دا چې بې ادبي ومو کړه، نو عذاب مې دل درکو. یو د ناشکرۍ د وجې نه، بل د بې ادبۍ د وجې نه. بیا دریم خطاب او په هغې کې اووه خبرې وې. درې د پخوانو مشرانو کارنامې،
چې د خالق ورځ ښکار کونو شادوګان ته نه جوړ شو او الله تعالی غواله لکه نو سلوخ کاله ته لګولو نه لالو لوي دا زمون خدای دې اندوانو په شان کیو او سره قتل کړه مال د پاره به په یو بل راړو په چوک کې خرکار چورنګي کې ورزولیو او په یو بل راړو الله موسی عليه السلام ته وی چې وګورو ته او سلور په دې موجودو کې جوړ شوی دی نبی رسول الله ته وی څوک تحریف کوي محرفین دی يحرفون الکلمه موازی څوک منافقان دي چې تاسو سره راشي آمنا چې خپل لرشینو ويتحدثونهم بما فتح الله عليكم او بل بکی امیین دي امیان خلق دي چې مشران او تصویری نه بس زمون پاغي پسې او سلورم پکې مخصصین دي هغه الله جنت مونږ له جوړ کړل لن تمسنا النار الا معدوده او سلورم کې بیا اوامر او نواهی او تعالی کړو نو داسې لکه دا اوخ په شان کار وکاو د امر نه انکار او په نهي باندې عمل انکار د اوامرونو اتیان په نواهی باندې کنه او بیا پنځم کې انکار د انبیاء نه لقد اتینا موسی الكتاب وقفینا من بعده بالرسل واتینا عیسی ابن مریم البینات سورۃ پیغمبران چې راغلي کنه افکلما جاءکم رسول ما لا تهوا انفسکم استكبرتم بس لوی کړی دا انکار کړی او شپږم کې وی چې انکار د دې پیغمبر نه ولما جاءهم او بیا د هغه تتمه تاریو بیا مسله رسالت او پاره کې نه شبهاتو وی جبرئیل راځي نو ځکه مونږ نه شو منلې الله جواب وکړي چې خو درالې کوم په خپل ناراضي هدایت راوړي بشرا راوړي وی ته سليمان عليه السلام ته پیغمبر و او ساحر الله وی چې نه ما کفر سليمان دا چاوي درې می دا ویلو چې ته سحر کفر دی عمل یک راغلیو هغه خلق ته سحر خو جواب وکوم انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت هغه سحر لنوي راغلی مړه هغه خلق اصلاح کوله چې سحر نه ځان بچي اته سحر لراغلی سلورم دا چې الفاظ متشابهات به خورول نو الله مؤمنانو ته وی چې لا تقولوا راعنا دا مو وایي دا يهود تاسو سره آرامي توپ کوي دا الفاظ خوري دا مو وایي پنځمې په نسخ اعتراض کړو چې دا د الله کتاب انده به څنګه منسوخ کېدو دا غي حکمتونه بیان کړو شپږم ویلو چې اتخذ الله ولدا الله ځان لپاره نازول نیولې دا غي جوابونه وکړو سبحانه بل له ما بالسماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات پنځه جواب یې کړو اوم دا چې الله مون سره ولې خبرې نه کوي تاسو سره کوي مون سره نه کوي مونږ څه چللې لولا يكلمنا الله او تاتينا آیه هغه جواب یې وکړ چې دا په قانون دا سویلی په دې ارمان ډېر خلق تیر شوی دی وای بیا مینس کې یو درې خبرې چې بیت الله مرکز د توحید د شرک پکې مکوي دا پیغمبر د ابراهیم علیه السلام دعا ده نو ولې تل خلاف کوي هغه دعا نه وکړي چې ربنا وبعث فيهم رسولا منهم او توحید د ټول انبیاء او دین د انکار تل مکوي بیا تم شوبه په قبلی باندې و چې قبله بدل شو لوی هنګامه جوړ شو دا غي جوابونه نه مې اعتراض پدیو چې صفا مروه کې بوتان پراتو ادي وی سای کوي وی ثواب دې پکې الله وی چې دا ثواب زه او تاسو بګي بوتان کې خودو کار په خپل او کوي تاسو بګي بوتان کې خدا درونه دي بیا ورپسې مسله د جهاد وا اباره کې درې منزل وو تهذیب الاخلاق 177 آیت کې چوغور لس کارونه دي پنځه د زړه او پنځه د ليس البر ان تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم لس خبر ذکر کړی اخلاق تم کې مجاهد هغه ته چې اخلاق یې په دې آیت باندې برابر وي یا څلور احکام د سیاست مدنیو چې د کلو اصلاح کېږي نو قصاص واخلې امن براشي د خلقو جان تا او تقسیم د مال په شرعي طریقې سره او کوي الله تقسیم د مال وإذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية او دریم دار
د روژې مسله وه چې ځان کلک کړئ لوږې تندې سره عادت کړئ جهاد هسې نه کېږي څلورم دا و چې رشوت مه اخلئ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها او آخري باب کې اتلس احکام و تدبیر المنزل چې قتال او انفاق دا کوئ د میاشتو د عزت خیال ساتئ اشهر الحرم یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه څلورم دا چې جواری او شراب دی کې ګورې نقصانات ډېر دي او فایدې لږې دي پرېږدئ پنځم دا و چې د یتیمانانو اصلاح وکړئ شپږم دا و چې مشرکانو سره نکاح مه کوئ اووم دا و چې تعظیم د خپلو آباو وکړئ تعظیم د آباو او اتم مسله د طلاق وه مسله د ایلا وه مسله د رضاع وه طلاق د غیر مدخول بها او مسله د خطبې وه پیغام لیږل مسله د وصیت وه مسله د صلات وه چې والصلات حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى بیا مسله د وصیت وه مسله د مطیع وه دا اتلس احکام ذکر کړو بیا په هغې پسې دو نمونې د بني اسرائیلو چې د جهاد نه مه تښتئ خلق تښتېدل نو مرګ پرې راغی او د جهاد لپاره تنظیم پکار دی امیر پکار دی د امیر صلاحیت پکار دی په دې شرطونو باندې په واقعه طالوت کې بیان کړل بیا مسله د انفاق فی سبیل الله چې خرچ وکړئ خو مخکې د هغې ورځې نه چې لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه او بیا توحید دلائل په آیت الکرسی کې بیان کړل اصحاب الرشد او اصحاب الطاغوت یې ذکر کړل بیا درې مثالونه د عزیر علیه السلام ابراهیم علیه السلام او بل د نمروز باره کې او بیا د انفاق دپاره ترغیباتو مثالونه ذکر کول چې من او عزا مه کوئ ریا مه کوئ د دې نه ځان وساتئ بیا آخر کې د احکامو ذکر وکړه د بعضې او د ربا څلور عذابونه د سودخور دپاره دو په دنیا کې دو په آخرت کې سورت آل عمران په شان د سورت بقره په څلورو مقاصدو کې خو هغې کې مسله توحید د عیسی علیه السلام د شبهې ازاله وه هغې کې هم درې باب او اول باب کې د عیسی علیه السلام د شبهې دا جواب چې د الفاظ متشابهات دي فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه او بل جواب دا و چې دا خو پکې چا دس کړی تورات کې انجیل کې داسې نه و خلقو پکې ځانه لیکلي دي چې عیسی علیه السلام ته روح الله او ابن الله ویلي دي وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم او درې مفصل عبدیت عیسی علیه السلام ذکر کو سره د نور انبیاء الله اصطفى آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين مفصل جواب او پای 15 نقطې وي چې عیسی علیه السلام عبد دی ابن نه دی بیا ورپسې مسله د رسالت او پای کې 15 شبهات هغه دا چې ګوره دي د خپل احبار او رهبانو تابعداري کوي او د پیغمبر نه کوي د پیغمبر هغه پرېښی دی او دی یې اغوستی دي دویمه دا چې موږ په ملت ابراهیمي باندې یو درېیمه دا ده چې کفر کوي د الله په آیتونو باندې څلورم دا چې تلبیس کوي چلول کوي خلقو ته او پنځم دا چې کمزوري مؤمنان وویني نو کید او فریب ورته جوړ کړي نو مرتد یې کړي شپږم دا چې وصیت کوي په یهودیت باندې اوم دا چې خیانت ته بکی ډېر لوی خیانت اتم دا چې دین نه مرتد کیږي او نهم دا چې تحریف کوي لسم دا چې عباد صالحین په خدای توب سره نسی چې دا مونږ ته ویلي چې مونږ مړ شو نو دا کار وکوي الله ما کان لبشر ان یؤتی الله الکتاب والحکم والنبوة چې ما چاله پیغمبري ورکړي کتاب ورکړي یا بسوي چې زما عبادت کوي کونو عبادا لی من دون الله ولكن كونوا ربانيين خدای ته خلق را بلی یو لسم دا چې حرام مال خوري او دولسم دا چې ظلم او عدوان کوي دی ویلو
او دولسم داو چې وعدو باندې وفا وکړي چې وعدې هم کړي وي. او دیارلسم داو چې ګوره مرتد کېږي د دین نه په خپله کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات. او دیارلسم داو چې یعقوب علیہ السلام ویلي چې دا څیزونه حرام دي او تاسو ته حلال وایي د غوښه، د هغې جواب و. او څوارلسم دا چې زمونږ قبله مخکې ستاسو د قبلې نه د هغې جوابونه وشو. دا په رسالت کې دا 15 شبهات را جمع کړي په دې کې. بیا مسله د انفاق او د جهاد یوه وه، هغې کې 15 اصولو د جماعت د تاسیس دپاره. سورة نساء کې دوی سیوی یو احکام در رعیتو 15 هغه وو چې یتیم مال مخوری ورکړی وله په نکاح کې ورسره انصاف وکړي. درېیم دا چې مهرونه ورکړی وله واتو النساء. څلورم دا دی چې صفحا او بېوقوف خلق شي د هغې د مال حفاظت وکړي. ولا تصف صفحا چې نه پوهېږي نو مال وله مه ورکوئ، خراب دی کړي. پنځم دا و چې کوم حصې الله مقرر کړي په هغې صبر وکړي. للرجال نصیب وللنساء نصیب. شپږم مسله د میراث وه مفصله، هغې کې 15 صورتونه جوړ کړي وو. اوم دا و چا باندې تهمت ولګي نو جیل ته یې واچوئ، قانون پې جاري کړئ. واللاتی یاتین الفاحشة. اتم دا و چې په زبردستۍ نکاح نه کېږي، هغه نکاح نه چې په زبردستۍ وشي. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. او نهم دا و چې ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، چې کومو زنانو سره ستاسو پلاران نکاح کړي نو ستاسو نکاح هغې سره حرام شو. او لسم محرمات یې بیان کړو. حرمت علیکم امهاتکم واخواتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم. ده او دا مفصل حکم د محرماتو. یو لسم دا و چې حرام مال مخوری. دولسم دا و چې عدوان او ظلم مه کوئ. او بیا اعتراض کړی. دا مسله د په صورت نساء کې اول چې دې ته احکام د رعیت ویل شي، چې دې سره د رعیت اصلاح راځي. بیا احکام د رعیو د بادشاه چې حقوق ورکړي خپلو اهل ته او امانتونه ورکړي خپلو حقدارانو ته. رعیت ته یې د داسې بادشاهانو تابعداري وکړي. اطیعوا الله واطیعوا الرسول اولي الامر منکم. او چې دا حکم وشو نو بیا وی چې خذوا حذرکم، اوس جهاد کوئ، خو خیال کوئ چې مؤمن دنه قتل نشي. وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا. بیا ویلو د نیت اصلاح کوئ. که څوک راشي مخامخ کلمه ووایي نو قتلوئ ما. دا د ستاسو نیت خرابي چې د مال دپاره داسې کوئ. او بیا شپږم ویلو دا اصلاح وه چې د هجرت مسله. اوم د مانځه مسله په قصر په سفر کې او دغسې د خوف یو رکعت. او بیا ورپسې اتم ذکر کړی چې اجرا د قانون پس د فتح البلاد نه. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکمه، تو فیصله کوي. نهم بیا د قانون په حق کې څه مشکلاتو د هغې صفایي کړې وه چې ګورې فیصله کوئ د چا خیال مه ساتئ، رعایت مه کوئ. کونوا قوامین بالقسط شهداء الله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. او آخري حصه کې زواجر د منافقانو خباثتونه ذکر کول. سورة المائده کې رد د دواړو قسمو شرکو، اعتقادي او فعلي، او څلور مسلې چې د الله حلال حلال، الله حرام حرام، او نه بابونه یې پکې جوړ کړي وو. د حل او حرمت مسله وه، د مانځه مسله وه. دریم بیا مثالو د متکاثرینو چې جهاد نه پاتې شي وو. څلورم بیا مثالو د نقض العهد چې وعده یې ماته کړي. او پنځم کې ترغیب اعمال صالحو ته، مسله د وسیلې. او شپږم کې نبی علیہ السلام له تسلی لا يحزنک الذین یسارون فی الکفر. او وم کې بیا تهدید علماء سوء ته چې د یهود علما دي که نه، او د دې سره تعلق او دوستي مه کوئ، او هغې باندې زجر. اتم کې او نهم نبی علیہ السلام ته حکم چې بلغ ما انزل الیک، ورسوه چې تا ته څه نازل شوي دي.
ابیا لسم باب ټول اعاده وا داغه مضامینو چې اول کې ذکر کړیو سورۃ انعام کې رد شرک مفصل اول اعتقادي تیوصل اتلسم پورې او بیا ورپسې فعلی او هغه کې اقسام د شرک بیان کړل د مشرکین بیان کړل بالعباد الصالحین بالملائکه بالجن بالکواکب ابیا نه به شرک فعلی هغه کې د جاهلیت د رسمونو ذکر څومره رسمونه رواجونه هغه ذکر کړل چې یجعلون یقولون دا کار کوي سورۃ اعراف کې درې دعوی وي چې اتباع د منزله وکړي اے پیغمبر ظلم تنگ فلیکن فی صدرک حرج او دعوی توحید وا چې امر ربی بالقسط الله حکم د توحید کړی تقریبا دی واقعات ذکر کړو واقعات آدم علیہ السلام په اتباع د منزله واقعات موسی علیہ السلام مفصل چې باندې کې اته حالات مون بیان کړیو دغه نور واقعات په دې مسله باندې امر بالقسط نوح علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام اخر کې موسی علیہ السلام او سورۃ انفال کې ترغیب قتال فی سبیل الله تو او هغه دوی سیکړو پاولې سکیوم پینځو قواعد او علل دولس خبره اخري سکیوم علل د انفال او قواعد د قتال دا ټول سلیل احکام په سورۃ انفال کې سورۃ توبه کې بیا اعلان د قتال او اعلان د براءت او هغه کې هغه مشرکین دلې ذکر کړي چې څوک معاهدین دی وعده کړی دا بیا ما تکړی دا نو بس فیضان سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین غي وجنه چا چې نه دماته کړي نو فاطم ویلې ما ادم پابندي وسره وکړي او بل چې څوک امن واخلي نو امن ولور کوي نه حد من المشرکین استجارک فاجره او موانعو چې مؤمنانو تراتل چې وعده شوی د څنګه جنگ وکړو الله ویلو کیف یکون مشرکین اعظم ذیر سو وعده ده به ویلو چې نیک اعمال کوي بیت الله جوړي اجان له بور کوي ستوان ور کوي الله هو چې نه اجالتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام كمن امن بالله دا اعمال برباد دي چې دا عقیده د شرک ده به ویلو زموږ خپلوان دي ټول پلاران دي زامن دي ترونه دي الله وی چې خلقنا قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم دا تاسو خو خدي د الله او د پیغمبر او د جهاد نه انتظار کوي چې عذاب در باندې راشي دا موانع یاد کړل بیا ورپسې د يهودو سره د جنگ خبرې وي چې دې سره ځکه جنگ کوي چې د الله دین بدل کړي عیسی علیہ السلام ته د خدای دی ویلي عزیر علیہ السلام ته د خدای دی ویلي خپل احبار او رهبان یې په خدای توب سره نیولې دي اتخذوا احبارهم دې سره ځکه جنگ کوي د خلق مالونه خوري په غلط طریقې باندې یاکلون اموال الناس بالباطل ان كثيرا من الاحبار والرهبان یار بسې د منافقانو دریش په تخباستونه تر اخره پورې بیا د مؤمنانو درې قسمه چې څو مؤمنان داسې دي چې مجاهدین دي سابقین دي او صداسي چې غلطي تشوي له توبه وست زر او ساغو چې دغه 50 سورې توبه یې ساره شو بیا قبول شو سورۃ یونس کې وی چې دا مشرکان وی چې دا تاسو مونږ ولي وجنه مونږ ته ګناه وکړی کنه تاسو ګوره زموږ په حق کې داسې اعلان وکړو چې وخذوهم واحصروهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد قتل کېو می پرې دیو په هر لار کې وته کېنه ریدا موږ څه ګناه کړو نو سورۃ یونس کې وته 13 آیات کې وی چې تاسو نه خبر د ګناه نه تاسو وایي چې هاولای شفاعنا عند الله دی زموږ لپاره سفارش کی الله سره وسمو په قیامت کې هم تقصتاسو گناہ لها قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض الله خبر وای غفلت خبر کی کم دي شفاعه دا تاسو جرم دې بار بار وتو خو چې دا تاسو جرم دي ښه په دې باندې الله هلاک کړی دي فرعونیان واقعا ذکر کړی قوم نوح علیہ السلام او دا یو څو نمونې بیان کړی صرف یو د یونس علیہ السلام قومو چې هغه ډېر په سچه توبه ویستا الا قوم یونس ناغه بچو انور هلاک شو تاسو یې چې زموږ څه ګناه دي قومونه تباه شوي
په دې عقیده باندې ادي موږ ولي وجني تاسو د شفاعت قائل یې کنه ښا سورۃ هود کې څلور دعوی وي الله تعبد الا الله اصل دعوه العبادة الله وحده زم چې عالم په غیب صرف الله دې نو علیم بذات الصدور دریم تسلی پیغمبر الله چې لعلک تارکم بعض ما یوحى چې زور در باندې راغی نو ولې مسله پرې دی سو دا خو پرې خودو خبره نه ده او څلورم اصل دعوه چې ادعوا ربکم تضرعا وخفیا الله را مدد کوي په دې باندې واقعات د انبیاء ذکر کړل د وو پیغمبرانو ذکر په دې مسله باندې او بیا سورۃ یوسف کې تسلی او پیغمبر له واقعات یوسف علیه السلام سره او هغه کې رد شرک فی العلم چې وګوره یعقوب علیه السلام د خپل زید حال نه خبر نشو سلويخ کاله یا اتیا کاله او دا حال داوي هیڅ خبر نشو چې په کوی کې پروتو نو خبر کو جیل ته نو خبر پیغمبر دې عظیم الشان او د حال نه خبر نو او امتحان د یوسف علیه السلام چې خلقو ازمیخ برازی خو صبر کوي تقوا کوي صبر کوي تقوا کوي انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين الله اجر د چانه ده کې وګور یوسف علیه السلام د کوی نه لړنو ته مصر په تخت باندې کې ناستو تلك من انباء الغيب نوحيه اليك ذلك من انباء الغيب نوحيه دا غیب واقعاتو مونږ ته بیان کړل د ډیرو فائدو لپاره چې صبر ډیر لوی شی دی او عقل لکار غسل دغه سي د الله وحدانیت فرض دی کې بیانول اگر که په جیل کې او مسله باندې پرې دی ښا یوسف علی السلام په جیل کې کړی دا بیا سورۃ رعد کې په یو مسله باندې سورۃ رد شرک فی الدعاء هغه دلیل ذکر کړل بل شانته چې الله وی اسمانونه زمادي زمکه زماده دریابونه غرونه زمادي میوه او رزق زماده لیا بندا صدا بل چا تاواز ولي کې ما سره سنشته جوړي له دعوت الحق چې आवाज کوي نو ما ته کوي आवाज زما حق دی ابل چا ته چې आवाज کوي نو ګوره داسې مثال دی لکه چې یو بو تلاسونه چې دلرینا چې یو بو زما د خلیل راشه او ما او بالغه حاجت راتلی شي دا مثال ذکر کړ او بیا وی چې عالم صرف الله دی الله يعلم ما تحمل كل انثى او قران زنه تواچوا چې زړه دې صفاشي انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها الله وی قران معذور لرا لګلې دا کاندې دي دینه غندخړي لرشي او قران به پکې راشي ابي مثال ذکر کو چوغورته الله مثال بیانې کشجرتن طیبتن دا بیا ورپسې سورۃ ابراهیم کې څلور باب او هر یو کې جدا جدا مقصد په لفظ د علم سره اول کې وی چې انبیاء مسله کړی دا نو قومونو وطن او څلورم کې تخویف علم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا وحلوا قومهم دار البوار دا سه مشرانو چې ځانې مغرق کا ځان سره خلقم تباہ کړل ها سورۃ حجر کې پنځه نمونه ذکر کړي چې دا هلاک شوی دي کنه قوم د صالح علیہ السلام د شعیب علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام او دو په دې امت کې چې مقتسمین او مستهزئین دي هلاک شو اے پیغمبر ډیر لوی نعمت مې دل درکو ولقد اتیناک سبعا من المثانی والقران العظیم نو لا تمدن عینیک دنیا ته نظر ماړوا دولت ته مګورا قران ته وګورا واعبد ربک حتی یاتیک الیقین تر مرګ پورې بستا دا کاری ښه سورۃ النحل کی تخویف چې اتا امر الله عذاب دیر نږدې وره عذاب راغی په سر باندې فلا تستعجلوا او رد شرک مفصل هغه څلور قسمه دلیلونه چې لوی لوی اسلام سيزونه می پیدا کړی دي اسمانونه زمکه ملائک انسان حیوانات وګوره تاسو کارونه کوي دویم قسم تاسو له نعمتونو راستلی څه د زمکه نه میو ته وګوره څه د سارو د ګیډونه من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین او څه د مچې د ګیډې نه غبین ته وګوره
بیا وی چې دا ټول مخلوق زما تابعدار دی، ملائک دي ټول زما تابعدار دي، تاسو هم تابعدار شئ. څلورم بیا بل قسم نعمتونو چې سترګې، غوږونه، عقل مې درکړی دی او تاسو له مې کورونه جوړ کړي د سکون او د آرام لپاره. تاسو له مې من اصوافها و اوبارها و اشعارها اساسا د اوښانو د ګډو بیزو او د دې نه مې تاسو له سامانونو جوړ کړي د کورونو لپاره. یې خلقو هر څه مې درله ډک کړي دي. دا څلور قسمه نعمتونه بیان کړه په اول حصه کې. او اخر کې بیا د تبلیغ طریقې وښوي چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم. او سوره بنی اسرائیل کې هغه څلور سبب ذکر کړل چې عذاب د هغې د وجې نه راځي. انکار د توحید نه مه کوئ، قوم د نوح علیه السلام هلاک شي. انکار د آیات الله نه مه کوئ، صالح علیه السلام قوم هلاک شي. انبیاء پورې ټوکې مه کوئ، فرعونیان هلاک شو. انبیاء مه شړئ، مکې والا ته وګوره که نه عذاب پرې رانغی چې پیغمبر یې وشاړه مدینې ته. څلورو اسبابو نه ځان وساتئ، که نه عذاب به در باندې راشي. سوره کهف کې ترقي وه چې غیبدان صرف الله دی. اصحاب کهف 300 کاله نه د پاسه پراته وو، چې پاسېدوی لبسنا یوما او بعض یوم، یا به هم یو ورځ تېره کړي یا لږه ورځ. اولیاء خو دغه وو او هغوی نه خبر د ځان نه، په ځمکه پراته دي. نو ستا ولی به څه خبر شي؟ ته ولی چاته وایې؟ زوړ خړپ بوډا. او الله وی اولیاء کرام دغه وو چې لا شونډې نه وې شنې شوې د کورونو نه ووته اصحاب کهف، او د دین خدمت یې وکړو، ځان یې د شرک نه بچ کړو. اولیاء دا وو. نبی علیہ السلام په غیبو نه پوهېږي. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء الله. چې د سبا کار نو دا څه وایي چې زه به کوم ان شاء الله ورسره وایه. ته نه خبره سبا د کارونو نه. تا ویلي چې زه به جواب وکړم او 14 ورځې وحي ساره شو. دا ولې؟ په غیب علم یو الله ته دی که نه. بیا ویلي موسی علیه السلام خبر نشو د خضر علیه السلام د حال نه، چې کشته یې سوری کړه نو هغه ورته وي دا دې څه وکړو؟ چې ګوره غلی کښېنه، ما ته ویلي وو چې ما نه به تپوس نه کوې که نه. ته چې هلته کې سړی قتل کړه نو دا خو د ډېر لوی جرم وکړو. کشته یې خو دارنګه چې وه لاړه پورې ورته ډوبه نه شوه، خو دا خو دې قتل کړه که نه سر دې ته پله وغورځو. ګوره جیسور دې ولې قتل کړو؟ هغوی ګوره تا ته ما نه ویلي. یا چې لړ نو یتیمانان دی دیوال و او په ټول کلي کې وله چا مېلمستیا ورنه کړه. نو موسی علیه السلام بیا وایي چې دومره بې خونده خلق دی، اتا دی له دیوال و نو بس جدایي راله. ښه بیا ورته حال وي چې کشته د مسکینانو وه او بادشاه ظالم بیګار کو، وی نن به کشته زه نیسم، تاسو به پې خپل کار نه کوئ. نو دا ما سوری کړه چې دا روغه نه ده نو پرېږدي نو بچ شو ترې نه که نه. مسکینانو ته مې خپل مال بچ کړ. او دا هلک خو ډېر ناکاره او شکمار و، ډاکو، مور او پلار به یې خراب کړي وو، نو دی مې ترې لرې کړه که نه. او دا دیوال د یتیمانانو پلار ډېر نیک سړی تېر شوی او خزانه وه، نو دیوال هم او چې د یتیمانانو مال محفوظ شي، هیلې م ورته نه جوړولې. بیا دا چې ذوالقرنین وګوره ټولې دنیا بادشاه و، خو لیکن هغه هم چې دیوال وی یاجوج ماجوجو ته نو هغې ته وایي اعینوني بقوت، ما سره امداد وکړئ د لاس وخپو. بنده محتاج دی اگر که ذوالقرنین. ښه سورت مریم کې د انبیاء عجز بیان کړو چې انبیاء عاجز دي ټول. الله ته فریاد کړي زکریا علیه السلام یا الله زوی مې نشته دی، یو زوی یې راله راکړه چې د علم او د نبوت ورته پاتې شي. الله وله ورکړه که نه. دغسې عیسی علیه السلام وګوره، حضرت مریم څومره تکالیف پرې راغلي دي، کله یو پله کله بل. الله ورته ټول چل ښیي چې یریږه ما، خفه کېږه ما. دغسې نور اجمالا ذکر کوي. ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، ادریس علیه السلام، ټول الله ته محتاج وو. ذلك من اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریة آدم. سو د آدم علیه السلام اولاد، سو ابراهیم علیه السلام، سو د یعقوب علیه السلام. خو د ټولو خلاصه سوه اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. کله چې آیاتونه په لوستی شي نو الله ته په سجده پرېوځي. ټول عاجز دي که نه؟ ملائک عاجز دي. جبریل ته نبی علیہ السلام وایي چې الا تزورنا اکثر مما تزورنا، ته بیا ولې نه راځې؟ مونږ په تمه یو
هغه یې زما اختیار دی وما نتنزل الا بامر ربک چې څو د حکم د الله نشي زه نشم راتلی ښکته ملائک محتاج دي نشي راتلی ښه سورة طه کې مفصل واقعه د موسی علیه السلام بیان کړه پیغمبر لا چې ګوره خفه کېږه ما دا قرآن ستا د مصیبت دپاره خو نه دی ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة دا و تذکره ده او تذکره کې هر څه راځي ښه موسی علیه السلام ته وګوره سفر کوي د مدین نه مصر ته راځي نو د شپې منزل کوي ځکه چې کور والا ورسره وه هغوی به د شپې مزل کوو جمع دی یخنی ده تیاره ده تینا لار روکه شوې ده د ماشوم د پیدا کېدو کیس دی داسې مشکلات در باندې راغلي چرې ته به م وایې چې به ما سخته راغله موسی علیه السلام ور ولیدې وې زه به چې رڼا راوړم نه یې رڼا راوړه نه لار معلومه کړه خو لړ په مخه باندې فرعون ته تا باندې به دا مشکلات راځي ته به مکه پرېږدې مدینې ته به ځې ستا حال د موسی علیه السلام دی بار بار ابتلاعات ذکر کړو چې ګوره داسې جرأت اختیار کړه لکه موسی علیه السلام چې اختیار کړو او داسې غفلت مه کوه نسیان لکه آدم علیه السلام نه چې هیر شو نو ونه یې وخوړه غفلت در باندې رانه شي ولقد عهدنا الی آدم من قبل او قوم مه پرېږده د قوم نه جدا نه شي کني سامرې به پکې پیدا شي چې ته راځې نو ټول به په سجده پرېستي هیجل ته ګوساله ته نو پرې نه دی ګوره قوم ښه دا مثال او تجدید لپاره سورۃ طه کې بیان کړ انبیا کې د ټول انبیا او تضرع چې ګوره 19 انبیا ذکر کړل چې ټول الله ته فریاد کوي اول کې زواجر او تخاویف او د پیغمبر د رسالت لپاره چې دی وتا تکل شاعر وي کله وساحر وي کله وي ځان نه جوړ کړي خبکیږه ما سخت زواجر او اخر کې بیا د انبیا او احوال او د ټول خلاصه داوا چې اولئک الذین یسارعون بالخیرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ټول پیغمبرانو ما ته فریاد کو ډیر په محبت او په یاري یاري ثم ما ته فریاد کو کنه سورۃ حج کې رد دواړو قسمو شرک فعلی او اعتقادي د حج په مسله کې چې وګوره ابراهيم عليه السلام بیت الله جوړ کو الله ورته وی چې आवाज وکوسو چې خلق حج درازه کور جوړ شو هغه زما आवाज به تر کومه رسی الله وی تا आवाज وکړه به رسوما چې دا په نصیب کې حج نو هغه به واوري نو आवाज وکړه بیت الله جوړ شو او بیا د حج غ فواید او ثمرات چې حجی ته به ته حج لذي نو ځان پوه کړه چې څه لذي نو دی لذي چې هلته کې قرباني کوي نو د الله نوم به پې اخلي چې بسم الله الله اکبر نو بل چا نوم ته وانخلې ته خو د نظرانو شکرانو عادت یې وګورې هلته کې ته به وګورې په لکونو باندې څاروي حلالېږي او که یو پکې د بل چا په نوم وي چې دا د لوی ځوان په نوم شو نه د الله په نوم یو دا خبره زده کړه او بل وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم او ځان نه خیرې درکړه خیرن تلې پاک راځه رسمونه رواجونه او شرکونه او هر څه پرېږده هلته کې پاک راځه وليطوفوا بالبيت العتيق او د الله کور به وویني د هغې نه عبرت واخله ډېر پخوانی کور دی رد شرک فعلي ذکر کړه بیا اعتقادي او وی چې یا مؤمنه یا مسلمانه تا دومره لوی شان دی چې ګورې ته هسې په ځمکه خو ته په اسمان کې نو شرک ونه کې کني د اسمان نه به راوغورځېږې فکانما خر من السماء وتحسبه الطير مارغان به دې وخوري شرک نه ځان ساته ګورې دا ډېر ناکاره شي سورۃ مومنون کې رد شرک فعلی او نفی شرک فی البرکات دا خلق ځکه شرک کوي چې د برکات وګي دي په برکات چې وسره کنه نو په اول باب کې د انسان خلقت بیان کو عقلی دلائل ابي اور پسې نور اب ذم کې بیا د انبیاء ذکر وکړو نوح علیہ السلام ملي ګلو او دغه هود علیہ السلام نو خو نو غسته ادا ټول د انبیاء ذکر وکړو دا په اخر کې بیا عقلی دلائل اعترافي قل لمن الارض ومن فيها تاسو ته وکړه چې لازم کړی چا ده يقولون لله دا منی کنه چې د الله ده قل من بيده من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم دا اسمان نه چا دي دا عرش د چا دي د الله دي من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه
دا بادشاہي ده چا ده چې پناه ولا ورکوي او چې الله څوک نیسي نو څوک ولا پناه نشي ورکولی وي دا د الله ده. نو ستا دا دانه هم جوړولی شي که نه چې دا دومره کارونه کولی شي که نه. اخر کې بیا دلایل بل شان ذکر کړل رد شرک او وی چې بغیر د الله نه بل چا توازن کوي. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. کچا غیر الله توازن کو نو د عذاب نه خبري الله ویلي چې نه فإنما حسابه عند ربه. الله وی ذات خبر انت سنه خبر یا خدای چې څومره ناکار عذاب چې الله وی بس ماته پرې راځي. سورۃ النور کې ډېر خاصه آداب ذکر کړل د رد فحشاء لپاره چې ګوره ځان د بے حیا نه بچ کې. نو سورۃ النور وایا کنه څلور احکام پکې مخ کې وایا چې چا زنا وکړه نو سل کوړی وه بیان کړي او بیا وی چې د داسې خلقو نه ځان بچ کې دا تاسو دې سره کینه پاسې نو مرض د تراشي دی وی. او بیا دریم وی چې په خلقو بدنامي مه لګوئ ښه او که چا بدنام ولګوله نو اتیا کوړی به والي شي. دې ته حد قذف وی. اکه یو سړي په خپل کور واله باندې بدنام ولګوله هغې کې بیا لعان دی چې څلور ګواهان ورسره نه وي هغه ذکر کړو. بیا د افق واقعه چې آل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک دي هغې هم الزام لګېدلی دی هر چا لګي نو یو میاشت پریشاني وه بیا الله آیاتون نازل کړل د هغې عصمت او براعت حاصل شي. بیا و آداب یې ذکر کړل چې د زنا نه په دې بچ کېږي چې دا و لارې بند کړي نو یو پردي کور ته چې ځې نو بې اجازته به نه ځې چې ستا خپل کور نه یا د رور یا د پلار یا د تره یا د ماما یا د نو بې اجازته به نه ځې ورې اجازت به غواړې. بله دا مؤمنانو ته وي نارینهو ته چې نظرونه ښکته کوې چې په پردو محرماتو ونه لګي. زنانو ته هم وایي چې نظرونه ښکته کوې. او څلورم دی وایي چې کور کې اولاد ورسي وخته نو تلوار پې کوئ انتظام ولا کوي چې بچ شي. او پنځم یې دا وایي چې کوم زنانه داسې چې هغې طاقت نه وي که نه نو هغې صبر کوي نو نارینه. شپږم یې دا وایي چې غلامان چې هغې مکاتب کوي ازادې کوي چې مصیبت نه ډېرېږي. اوم یې وایي چې زبردستی مه کوئ په خپلو وینځو یا په خپل اولاد باندې چې د انتظام نه نکاح ولا نه کوي نو خود به نه خیانت کېږي نو مه کوئ داسې. دا هغه آدابو. او بیا د توحید بیان وکړه الله نور السماوات والارض نو مؤمن شان. او بیا آخر کې یو درې آداب هغه ذکر کړو. سوره فرقان کې رد شرک فی البرکات او د رسالت اثبات په دفع د شبهاتو سره چې دی وی دا پیغمبر ځکه پیغمبر نه دی چې د ګوره بازارونو کې ګرځي د ګوره خوراک کوي دا څنګه پیغمبر دی. ملائک نه راځي د سره د هغې ټولو جوابونه یې وکړو چې ما انبیا لېږلي دي هغې یو بازارونو کې هم ګرځېده خوراکونه به هم کول. او لویي مه کوئ چې ملائک دې راشي یا دې مونږ خدای تعالی ووینو مخامخ واتو عتوا کبیره ډېره لویي هم وکړه. او اخر کې بیا د حق پرستو عباد الرحمن څوارلس صفتونه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. سوره شعراء کې صرف تسلی په واقعاتو د وو انبیاء سره. اے پیغمبره د وو انبیاء حال ګوره ته ولې پریشان یې. وما كان اكثرهم مؤمنين وما كان اكثرهم مؤمنين وما كان اكثرهم مؤمنين. وزلې دا وي چې مؤمنان سره ډېر شوي نه دي نو ته ولې دومره پریشان یې چې مؤمنان ډېر نه شو. تسلي وه. سوره نمل کې دو مسلې وکړه چې غیبدان صرف الله دی سلامتیا صرف هغه ورکوي. غیبدان ځکه الله دی چې موسی علیه السلام د خپل امسانه خبر نه شو وروسته یې ودانګل عمارت جوړ شو. او سلیمان علیه السلام د بلقیس د مملکت نه خبر نه شو. هدهد ورته وویل مرغۍ چې داسې بادشاهي شته دی تا ته پته نشته دی حتی بما لم تحط به. او صالح علیه السلام له ما سلامتیا ورکړه او سمودیان هلاک شو.
لوط علیہ السلام ما بچ کے قوم یې هلاک شو ځمکه پې الټه شوه اخر کې وی چې قرآن مپرېږده وان اتلو القرآن دا پرې نه دی ولې تدې دپاره لېږلی شوی سوره قصص کې تفصیلي واقعه د موسی علیه السلام وه چې ستا حال د موسی علیه السلام په شان دی ته هغه ته وګوره لا ماشوم دی او اروي دانګل په مسله پسې چې دې پسې د وخت تله غواړي وی دانګل نو فرعون کور ته لاړه زویښتونو ته یې وګوره الله وی چې په دې کور کې به دې ساتم ځکه فرعون ډېر بچي قتل کړو چې موسی پکې پیدا نه شي ورګه چې دې د هغه په لاسو باندې وساتمه نو لوی یې که که نه الله وساته نو ډېر ازمیښتونه مسلمانو ته راغلو او اخر کې بیا وی چې پیغمبره ستا د رسالت تصدیق دا دی چې ته په غیب نه پوهېږي وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر ته خو کوئی طور کې مغرب طرف ته نه وي چې ما موسی علیه السلام ته فیصله اوروله وما كنت ساویا فی اهل مدین تتلو علیهم آیاتنا ته خو مدین کې نه وي اخو شعیب علیه السلام تا ته هغې آیتونه تلاوت کول وما كنت ته غیبدان نه ته حاضر ناظر نه دا رد یې وکړه په خلقو باندې چې هغې وي پیغمبر د پخوا نه اسمان کې ستوري وایي وایي صورت قصص وګوره نو ستوري به وپېژنې که نه چې ما كنت ورته وایي ته نه وي ته نه وي دا تفصیلی واقعه د موسی علیہ السلام ذکر کړه سوره قصص کې سوره عنکبوت کې ابتلا د مؤمنانو وا چې په انبیاء راغلي د مؤمنانو په تاسو باندې امتحان راځي کچره تاسو کلمه ویلي ده حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون دې ګمان کوي چې موږ به کلمه وایو ازمیخ به نه راځي په موږ باندې راځي به حق پرست باندې به کله د خپل نفس نه ازمیښتي ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه اول خستا جهاد د خپل نفس سره دی دا لوی دشمن دی بیا ورپسې د مور او پلار سره ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداک دی به سره جهاد کوي چې دا ته کوم پله تللی وي دا د کومې مسلې زده کړې اولیاء نه مني نازولي نه مني دا لوی ابتلایي کوي بیا به ته عام خلق وي عام خلق چې دا مسله پرېږده دې کې ډېر تکلیفونه دي خاص خلق به ته وایي استادانو چې اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم ته زمونږ ملګرتیا وکړه ستا ګناه ازار زمونږ په غاړه دا لوی امتحان دی بیا هغې پسې واقعات ذکر کړه د نوح علیه السلام چې 950 کاله ازمیخ تېر کړی نو ته به دا نه وایې چې دا ازمیخ به څوره یو کال به وي که دوه به وي دا به تر مرګه پورې وي چې څو ژوندی نو دا به وي دا ازمیخ به څنګه وي د ابراهیم علیه السلام واقعه ذکر کړه چې ویلي چې حرقوه وقتلوه ویسوځوئ قتل یې کړئ دا اندازه وښوه د شعیب علیه السلام حال ذکر کړه چې تکذیب یې کړی که نه تکذیب به دې کوي د لوط علیه السلام حال چې ټوکې ور پورې کړی وي دا ټول به تا پورې کړي اخر کې بیا یو 15 شبهات د وسوسې د شیطان وي هغه ذکر کړي چې په دې مسله پاتې نه شي چې ته وایې کوم ځای ته به ځمه مرګ را نه شي د رزق انتظام به مې صحیح مرګري به څنګه وي د ټولو جوابونه یې وکړو سورت روم کې ووي چې الله به فتح راولي الله به مدد درکوي ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء الله به مدد کوي خو ته د یو اتو خبرو پابندي وکړو اصول ثمانیه اته خبرې څه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پنځه وخته مونځ کوه وګورئ بې لمانځه نه شي الله به امداد کوي بیا یې ووایي فاقم وجهک للدین حنیفا موحد شه حنیف جوړ شه بیا یې ووایي فطرة الله التي فطر الناس عليها دا فطرتي مسله ده دا مه پرېږده بیا یې ووایي منیبین الیه الله ته رجوع کوه توبې وباسه بیا یې ووایي اقیموا الصلاة واتقوه واقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین دا اصول یې دلته بیان کړي یو شپږ او دوه بیا رستو دي چې فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل او فاقم وجهك اصول اته ذکر کړو سورۃ روم کې چې ملک په دې سميږي
چې دا اصول پکې بیان کړي. بیا ورپسې سورې لقمان هغې کې مثال ذکر کړ نقلي د لقمان نه چې هغه زوی ته کومه مسله کړې وه چې ته دې مسلې ته نه تیارېږي. یا بني لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. په هغې عقلي دلایل یې هم ذکر کړ ډېر زیات او آداب یې وښو په خپل بیان کې چې عمل کوا، صبر کوا، امر بالمعروف کوا، نهی عن المنکر کوا، خلق سره ژوند ښه تېروه په کلو تندي باندې ولا تصعر خدک للناس. او اقتصادي حالت څنګه وي وقصد فی مشیک خپل صادر سره خپې غځوه خو ځان بوج مه رالګورې. او بل دا دی چې واغضض من صوتک اواز مه راوباسه. اواز چې راوباسې نو یا په بانګ کې یا په تلاوت کې دا د اواز رستو او نور به چې څه عبادت کوي نو په دمه کوه. ګوره ان انکر الاصوات لصوت الحمیر خر به دنه جوړ شي. لوی اواز د هغه دی. دا آداب یې ذکر کړه سورې لقمان کې. الف لام میم سجده کې وایي چې شفیع قهري نشته، ما من شفیع الا باذنه، د زور شفاعت نه کېږي. او په هغې باندې عقلي دلیلونه ذکر کړل. د مؤمنانو ښه صفتونه یو شپږو چې انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله اذا تتلى علیهم آیات. هغه ذکر کړه اعمال صالحه. سورت احزاب کې اوږد سورتو او په دې کې مثالونه بیان کړل چې ګوره تا په خولې خبره وکړه نو دا رښتیا شوه چې ته دې شفاعت کولی شي. تا په خولې ووایي چې دا نازولي دي دا رښتیا نازولی شو. تا په خولې ووایي چې الله سره شریک شته نو ولې دا رښتیا شو؟ نه. د عربو یو درې محاورې ذکر کړې چې هغې به پردي زوی ته وایي چې دا زما زوی دی نو د هغه زوی شو. هغې به خپلې ښځې ته وایي چې دا زما مور ده نو مور شوه. دی پکې هم لا ویلي چې څوک به ډېر هوښیار نه وي بیا د ده په سینه کې دوه زړونه دي خبرې دا دی ځکه دومره هوښیار دی. الله وایي دا ما نه دي کړي چېرې ښه په یو عالم کې دوه خدایان نشته لکه یو سینه کې دوه زړونه نشته دی. د خولې د وجې نه یو څوک شفیع او اله نه ګرځي لکه دا. او بیا سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړو یو څلور قسمه چې ګوره یو سیرت یې دا دی چې النبي اولی بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر مؤمنانو ته د خپل ځان نه ډېر خوږ دی نو خپل ځان وجني او قتلي خو پیغمبر ته تکلیف نه ورکوي او د هغه د آل ادب. دویم یې ذکر کړو چې د میدان د جهاد کې وګوره مجاهد اعظم دی. احزاب واقعه ذکر کړه. دریم یې ذکر کړو چې معاشره وګوره د خپل کورو غریلو حالت. ابي بیان را جمع کړی ورته ووایي چې دین اخلی الله اخلی پیغمبر اخلی که دنیا اخلی فیصله یې ورسره وکړه که نه ښه. څلورم د هغه د ستر او د پردې او د عزت د هغه د ازواج مطهراتو حال پریشانی خو وه خو الله ذکر کړه چې دا د هغه حال وګوره. دا د پیغمبر سیرت و مفصل په صورت احزاب کې. سوره سبا نه په د قرآن اخري څلورم حصه شروع شوه سوره سبا نه او په هغې کې 12 بابونه دي یو 80 سورتونه دي. نو یو باب پکې سبا فاطر یاسین دا یو باب دی. سوره سبا کې رد شرک څلور واړه قسمه چې څنګه تنه غواړې مالکان نه دي لا یملکون مثقال ذره څنګه تنه غواړې شریکان نه دي وما لهم فیما من شرک اسمانونو زمکو کې برخه نشته دی. څنګه تنه غواړې الله سره امداد نشي کولی ما لهم من ظهیر. څنګه تنه غواړې شفاعت نشي کولی ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. څلور واړه جړې د شرک یې کټ کړي 22 آیات د سورې سبا کې. او بیا په هغې باندې د انبیاو حال ذکر کو ازمیښتونه چې هغې ویلو چې ولې نه دي داود علیه السلام به د اوسپنې نه زغره نه جوړوله بل څوک جوړولی شي. او سلیمان علیه السلام تخت به په هوا نه ته د بل چا غتلی شي. او ټول جنات او انسانانو او دواب باندې بادشاهي کوله دا هسې خو څه چلو که نه. الله د هغې جوابونه وکړو چې دا خو ما داود علیه السلام د چل خولی و چې زه داسې کوه او دا د هغه معجزه وه. هر څوک خو پیغمبر نه وي
او ما سليمان علیہ السلام له جنات تابع کړیو کس نقصان به کون ما بوله سزا ورکولا د انبیاء او حال ذکر کو سورہ فاطر کې پاره عقلی دلائل چې فاطر السماوات والارض په دې مسله چې کوم سورته سبا کې ذکر شو عقلی دلائل او زیات رد دي چې یو شی یو فرق نشته د ګوره د حق او باطل فرق نه کو نو الله یې د خدای بندیانو وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات دا برابر دي لون او لیدون کې سورې او ګرمي برابر دي مړو ژوندۍ برابر دي نو څنګه تاسو یې چې فرق نشته مونږ او دی یو شی زمونږ هر چا پسې کیږي وای کنه دا دوره مثالونه ما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا دا دو دریابونه نه دي برابر یو طریق د کخلی ته کو او بل خوب د خالص نو ولته خلق ته یو شان وای چې داوم خدي داوم خدي که مسلمانان نو مکه کافران نو هم ندی برابر دا مثالونه دې د پار ذکر کو سورہ فاطر کې اور د شرک په دعا یو کو چتا و تاوازو کو نو اوریدو جواب درکو چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم سور سمات کی ویلو ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم شرک دیو کو تو ادا ما اولیاء سره محبت ساتو نه قران نو کو یاسین کې په دلیل نقلی ذکر کو چیرور دا خواغه مسله ده چې خلق به ځان قربان کړي او ته راځي نه یریږي د مور او پلار نه د استاد نه او د پیر او مرید نه صاحب یاسین ته وګوره هغه په الله شهادت ورکاو جنت ته بوتوي رساو اته دا مسله نه مانی هغه کومه مسله کړی و اتخذ من دوني الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون زما ودا اذن له چې دی زما لپاره شفاعت کوي ادي او ما خلاص کینا بس راځم شو پینو بیا صورت کې عقلي دلایل ډېر په کثرت سره او زواجرو چې د شیطان عبادت مکوئ علم علیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان دا خو د شیطان عبادت کوي تاسو اپویږئ نه او اخر کې بیا ردو په منکرینو د قیامت باندې وی دا ډوکی وسنګ خدای ژوند لیکي قل یحییها الذی انشأ اول مره پیدا اول چا پیدا کړیو دویم باب دی صافات صاد زمر ادول سبابونو کې دا دویم باب دی سورہ صافات کې عجز د مخلوقات او چې ملائکه عاجز دي والصافات صفا فالزاجرات زجرا جنات عاجز دي يقذفون من كل جانب دحورا جنات عاجز دي کواکب ستورو کې سنشته دي یو څو فائدې دي پکې به او انبیاء او حال ذکر کو چې دا ټول الله تعالی کوي ابراهيم عليه السلام ګورا نوح عليه السلام ګورا ایوب علیہ السلام گورا اللہ تفریاد کے ازم اخدر اللہ تینا تپوس کے قیامت کے چیزی استاسو عبادت کرنے اگیوی انت ولیونا من دونہم یا اللہ من کو تا پی جنو دین پی جنو بلکانو یعبدون الجنہ دی خود شیطانانو عبادت کرے اکترم بے مؤمنون فاہی ایمان راوڑے زمر کے العبادت للہ وحدہ مخلصا له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين مسئلہ مرکزی شروع شو چې عبادت کوه د الله خالص او دا مو ہے چې ما نعبد الله ليقربونا الى الله زلفى نفي شفاعت قهري سورۃ زمر کې عقلی دلائل ډېر په کثرت سره ترغیبات ترغیب قران ته ترغیب اسلام ته او ترغیب توحید ته او بیا دا آواز یا عبادی الذین آمنوا یا عبادی الذین اسرفوا یا اے بندیانو دل تراشه بخنه تکو مسمر گناہ کړل لا تقنطوا من رحمت الله الله د رحمت نو ولنه امید کیږي سورۃ مومن حامی مومننا دریم باب شروع شو ادي کې و سورۃ ندی حامی مومن
هغه کې عبادت بدل ک په دعا سره فد الله مخلصین له الدين الله تعجبیو کې ځکه چې عبادت مغه څه شی دی دعا ده فد الله مخلصین له الدين فدعوه مخلصین له الدين الله تفریاد کوي او باغی واقعا ذکر د فرعونانو چې هلاک بشي غره د رجل مؤمن تقریر کو ډیر مفصل باغی کې هر قسم مبلغ ته وي چې داسې تقریر کوا رجل مؤمن ته وګوره حامیم سجده کې شبهات او داري جوابونه شروع شو یو اعتراض دا کړو چې موږ ستاسو خبره نه پويګو نو جواب داو چې انما انا بشر مثلکم بنده ما تاسو بنديانې څنګه نه پويږئ بل جواب داو چې موږ ستاسو مثلا نشو منل توبه ډیره ګرانه ده ولې یریګو په خوب کې راشي او امسا وتري وی ولې دی اول سم قضا کړه الله وی دا ولی نه دی وقیزنا لهم قرناء دا خو دې قران پرې خو د نما وتر شیطانان مرګري کړل ناوی یری نو دریم داو چې دا قران په بل جبر راغلی نو خبره عربي دې نو زمون شک دي چې ته عربي دا عربي نو وی چې لو انزلنا ولو انزلنا قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت ايه که په بل جبه من نازل کړو نو وس یو اعتراض کوي بیا به هم دوه کولو چې دا خو مفصل تفصیل پکې نشته وضاحت پکې نشته بل جبه خو کیچ پیچوي خو کیچ پیچو څوک څه پوهیږي دا خو عربي ډېره واضحه ده او بل به هم وایي چې اعجمي او عربي شیخ القراشه پیغمبر عربي دی او کتاب ورته عجمي راغی توبه بیا به چا جواب کو استاد قرآن ځکه په عربي راغی څلورم داو چې یره یو ځل راغلی وي نو الله موسی علیه السلام ته یو ځل ورکړ کنه نو فاختلف فيه هغه چا ومانو بیا حامیم شورا کې درې اعتراضاتو یو داو چې دا خبره مخکې چا نه ده کړې الله وی کذالک یوحي دقه مسله مې کړې طوفانو انبیاء کذالک وحینا الیک روحا من زم داو چې مقامی کتابونه ستا خلاف دي الله وی چې وما اختلفتم فی من شیء فحکم الی الله قران له راوړی کنه پته به ولګي چې کبوشي چې کتابونه څنګه دي درې مداو چې علما ستا خلاف دي چې نه تاسو کو نو وی او غیر الله تعالی جایز دي دا وسیله ده چې نه تاسو کو وی او انبیا په غیب پويږي چې تعالی راشي نو ته نه موږ څه چلو الله وی چې ما تفرقوا الا بعد ما جاءهم البغي بينهم دا خو باغیان دي تاسو یې د باغیان نه تاسو کو دا علماء نه دي رد او که صح په دې باندې دا درې شبهات او تفصیل سره سورہ زخرف کې اتمه شبهه وا هغه دا چې بس زمونږ لپاره شفاعت کوي مونږ نور نه پوهیږو بس کیس نه کوي خو زمونږ لپاره شفاعت کوي الله سره وسم کوي چې لور شنو سوال قبول شي ټک پټک او کبیا یې نوم بکینو نا اخر د سورہ زخرف کې وی چې ولا یملک الذین يدعون من دون الشفاعه ندی مالکان شفاعت نشي کوله الا من شهد بالحق هغه چې الله بکی چې هغه د توحید عقیده ساتلی تاسو لپاره خو نه کوي او صورت کې نور شبهات چې ذکر کړل چې ګوره ابراهيم عليه السلام حال وګوره تاسو موږ مشران تابعداري کوو خو پلار پرې هو دو مشر نو موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام د ذکر کړل چې د دین مشران داري ښا سورہ دخان کې نهمه شبهه وا په کیس نه خو چې موږ आवाज کو نو اوري بس اوري الله چې نه انه هو السميع العليم داسې اوریدل صرف د الله صفت لکه دا تاسو وایي دا بل څوک نه اوري او چې دې عقیده باندې توبه وباسه کني فرعون هلاک شوی نمونه ذکر کړه سورۃ جاثیه کې لسمه شبهه ویلیو چې زمونږ دین اتفاقی دی او ستاسو دین اختلافي دی وی تاسو سره خدای چا خلاف دی علماء ستا خلاف دی پیران ستا خلاف دی سیاسی خلق ستا خلاف دی عوام ستا خلاف دی نیاګان او سیدان ستا خلاف ټول خلق د خلاف دی زمونږ دین اتفاقی دی هغه جواب وکړو چې ثم جعلناک علی شریعه من الامر تعالی خو ما د شریعت نازل کړي هغه کې چا خلاف نه وکړي دا خو دی په خلاف او خلاف هم په خپل وکړو او سوی ستاسو اختلافي دي شیعاګان دي حسن او حسین په خپل قتل کړل نو اوس پیویر کوي او جړا کوي دا څه بدبخت خلک
سورۃ احقاف کې اخري او لسمه شبهه او ویلیو چې د دې په دې ځای کې تقرب دی الله ته، بس نور نه پوي. خدا ځای د برکت ته چې لور شو دلبار ته نو ډېر د تقرب ځای دی. نو الله جواب وکړو چې دا مخکې هم داسې خلق واغی به دا تقرب ځای دی. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة، نو چې وخت راغی خو بیا هېڅوک نو چې خلاص کړی وي. عادیان، سمودیان، قوم د شعیب علیه السلام، د هغې هم دغه عقیده وه تقرب بیا کار ونه کړو که نه. دا یولس شبهات په دې کې. یا څلورم باب د سورت محمد فتح حجرات، دا درې سورتونه دي په یو مسله. سورې محمد کې وي جنګ وکړئ، قتال وکړئ دې سره، چې اوس نه کېږي نو جوړ جنګ ورسره وکړئ. نو فضرب الرقاب، سټونه وله ووهئ. دې مسله نه مني او دې ولې د خدای قرآن یې بد ګڼلی دی او کافرانو ته یې ویلي چې مونږ هم په بعضې کارونو کې ملګري یو پیغمبر په مقابله کې. نو اوه علل د قتال یې ذکر کړل سورې محمد کې. د منافقانو زواجر سورې فتح کې وی چې الله فتح راولي، الله غلبه درکړي تاسو له، او د هغې ثمرات یې مخو ویهدیک وینصرک، دا ټول ثمرات د فتح او د سکینه به نازل کې انزل السکینة علیکم بشارت. سورہ حجرات کې قوانین خو چې ملک فتح شو د قرآن قانون پکې جاری کړي. یو دا چې لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، د الله او د پیغمبر د حکم نه مخکې کېږي. بله دا ده چې د پیغمبر شان ومنئ، د ده مخکې په زور خبره مه کوئ. لا ترفعوا اصواتکم. دریم دا دی که څوک خبره راوړي بې اعتباره نو تحقیق وکړئ. ګورئ یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کوئ. ګورئ او که سمدستي هم کار وکړو نو ډېر لوی نقصان به ورته ورسي. څلورم مې وویل چې که خپل میان کې جګړه پیدا شي نو صلح وکړئ که نه، فاصلحوا بین اخویکم. پنځم دا و چې غیبت مه کوئ. شپږم دا و چې په نسب فخر مه کوئ، ټول د آدم علیه السلام اولاد یې. اوم دا و اخري دا اوم چې جاسوسي مه کوئ د یو بل. بیا منافقان له زجر. پنځم باب کې سورت حجرات نه په لقاف زاریات تور په یو مسله چې قیامت حق دی، کذالک الخروج. تیزمو کې ته وګورئ څومره بلا ته راووته، دغسې به تاسو راوځئ. سورت زاریات کې ترقي وه چې انما توعدون لصادق، دغه وعده رښتیا ده. سورې تور کې د هغې نه ترقي وه او شواهد ذکر کړل چې ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، قیامت به راځي څوک جواب نشي کولی. شپږم باب قمر رحمان واقعه، نجم قمر رحمان واقعه. ادي څلور واړو کې نفع شرک فی البرکات. نجم کې هم خو د دریو قسمه شرک رد یې وکړو چې عباد صالحین مشرک وی الله سره، فرایتم اللات والعزى. ملائکه مشرک وی هغوی شفاعه نه دي، شفاعت نشي کولی. وکم من ملک فی السماوات والارض. بیا تصدیق د قرآن یې ذکر کړو. سورہ قمر کې نفع شرک فی البرکات، انا کل شیء خلقناه بقدر، هر شي د الله اندازه ورکړې ده. د پنځو قومونو هلاکت یې ذکر کړل، نوح علیه السلام، فرعونیان، صالح علیه السلام، هود علیه السلام قوم، دا نمونې ذکر کړي. او سورۃ رحمان کې تصدیق د قرآن، اول باب کې دلایلو، اول روکو کې، دویم کې بیا زواجیو، او دریم کې د مؤمنانو دوه قسمه، هر یو له اتاتو صفتونه بشارت وکړي مفصل. سورۃ واقعه کې د خلقو درې قسمه چې مقربین او اصحاب الیمین او اصحاب الشمال، د دې تقسیم یې وکړو. عقلي دلیلونه ذکر کړو، په هغې کې الله د خپل لنګر بیان وکړو چې ګوره اوبه ما نازل کړي دي من المزن، او غلم تاسو له پیدا کړی ده. اتحرسون افرایتم ما تحرسون انتم تزرعون ام نحن الزارعون. اور مې دله پیدا کړی دی، نو ستا دا خوراک د دې نه جوړېږي که نه؟
چې غله پیدا شوه اوبه باران وشو اور نو په دې سره ستا رزق د دنیا کې نو بیا ورپسې شپږم باب د سورې حدید نه شروع شو په هغې کې لږ سورتونه دي لږ سورتونه پکې حدید مجادله حشر ممتحنه صف جمعه منافقون او تغابن طلاق تحریم ادې کې یو مسله و چې جهاد او انفاق په ډېرو طریقو سره بیا ورپسې اووم باب سورة ملک او نون او حاقه او معارج سورة ملک کې 11 دلیلونه ذکر کړو په نفي شرک بالبرکات چې تبارک الذی بیده الملک سورة نون کې وی چې دا مسله ورسوي تحذير في التبلیغ او تحذير د مداهنت نه سستی مکه ودو لو یذهن فیذهنون او د دشمن یې لس عیبونه ذکر کړل نمبر 10 تیاریږه ما د کې لس عیبونه دي كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخير معتد اثیب عتل بعد ذلك ذنیم ان کان ذا مال وبنین دا دې په مال او اولاد باندې فخر کوي وای مال او اولاد خدای باغ والا نه واغستې شو واقعا د باغ والا په ذکر کړه بیا حقه کې وي چې تخویف دنیوي فرعونیان هلاک شو سمودیان هلاک شو قوم لوط علیہ السلام هلاک شو معارج کې تخویف اخروی چې الله ویلي ته خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه تخویف اخروی بیان کو معارج کې سورۃ نوح کې دلیل نقلی اور رد شرک غافل عبادت نوح علیہ السلام کړو او مشرکین بالعباد الصالحین ودعوا سواء یغوث یعوق ذی خلقو او اخر کې د طریقې تبلیغ ذکر کړي مختلفي چې تبلیغ د نوح علیہ السلام وګورا جهارا اعلنت لهم اسرارا اسررت لهم اسرارا ثم اني دعوتهم داغه طریقې تبلیغ ذکر کړي مختلفي طریقې وي د سورۃ جن په لوم اتم بابو سورۃ جن او مزمل او مدثر دا تر سورۃ قیامت پورې دی باب کې دلیل نقلیو د جناتنا او رد شرک فی الدعاء او نفی د علم غیب د پیغمبرنا چې زه نه پوهېږم اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا مزمل کې ترغیب فی التبلیغ چې قرآن اولولے که بیماری ہے نو هم فقرأو که مسافر ہے نو هم فقرأو که په جهاد کې مشغول ہے نو هم فقرأو ترغیب وروته قرآن مپریده علمان سيكون منكم مرضى اولولا واخرون يضربون في الارض اولولا كمسافر او واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأو دا باندې مکوا قرآن د پرې خودو نه دی په هیڅ طریقې سره مدثر کې هم دقه سي تفصیل چې قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر سورۃ قیامت پلا بیا نهم باب دے سورۃ اعلی پورې د اعلانا پلا یو لسم باب دے سورۃ ضحا پورې او ضحانا پلا اخر پورې دو لسم باب دے سورۃ قیامت کی اثبات د قیامتو سورہ دهر کې باغی مثال ذکر کو د انسان د خلقت او لس نعمتونه او سورہ مرسلات کې لس عذابونه په ویلو یوم اذن سره سورۃ نبأ کې رد شرک شفاعت قهری لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن او لس نعمتونه چې خلق به شریک دي او قیامت کې وجودا شي ان یوم الفصل کان میقاتا یوم الفصل تعریف یې پکې وکړو او سورہ نازعات کې تخویف او د فریقین حال چاله په خلاف عمل نامه چاله او سورۃ عبسہ کې ترغیب پیغمبر ته او تصدیق او د قران شان یې بیان کوي صحف مکرمه او نمونه د فرعونانو چې هلاک شو او اخر کې بیا فریقین فاما من طغى واما من خاف مقام ربه
تکویر کې 12 حالونه ذکر کو د قیامت شپږ مخکې شپږ وروستو چې قیامت برازي. بیا تصدیق د قرآن فلا اقسم بالخنس الجوار او بیا د قرآن شان بیان کړ. انفطار کې مختصر کړل 4 احوال او بیا ورپسې دقه فریقین چې دواړه یو شان دي، نفي شفاعت قهري چې والامر یومئذ لله، اختیار د الله دی. متوففین کې اعمال صالحه چې ته موحد شې نو اوس دا کار پرېږده که نه، درونه او سپک په ټول کې نقصان کې متوفف ولې جوړېږي؟ په دې نه کېږي چې ته موحد یم او عمل به نه کوم، نه عمل به هم کوې که نه، که عمل دې ونه کړه نو په ړه به دې زنګ راشي. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. بیا دغسې د فریقینو حال آخر کې ذکر کو. انشقاق کې اثبات د قیامت په فنا د عالم سره، فریقین چې چا له پخي لاس او چا له عمل نامه د شا د غاړې ورکوي. آخر کې وایي چې عاجزي نه کوي نو لا یسجدون. سورة بروج کې 3 شواهد ذکر کړل او یو نمونه د پخوانو مجرمانو اصحاب الاخدود چې ولې هلاک شو، ځکه چې مؤمنان یې تنګول او د دې کلمې خلاف یې کو چې ربنا الله دی ویلو نو چې زمونږ الله هغه ذات دی العزیز الحمید. دا نمونه ذکر کړه. سورة طارق کې 2 شواهد چې النجم الثاقب او ان کل نفس لما علیها حافظ، الله نگهبان دی پارس باندې. او بیا 2 دلیل ذکر کړ چې اسمان ته وګوره، ازمکې ته وګوره، اته د څه نه پیدا یې من ماء دافق. سورة اعلی کې بل باب شروع شو 11 تر ضحا پورې، ادې کې رد شرک او 3 دلیلونه چې خلقا فسوا قدر فهدى اخرج المرعى. او بیا قرآن مه پرېږده فلا تنسى الا ما شاء الله. او دنیا سره محبت مه ساته ګورې، بل توسرون الحیات الدنیا. غاشیه کې تخویف اخروی ذکر کوم او د اعمالو جدائی او 4 نمونه د مثال په تور ذکر کړي چې وخت او ګوره څومره جديده پکې دوره بار ته کوړی شي، اسمان ته وګوره سوره دې دي تنه، غرون ته وګوره څومره استقلال لې پکې، زمکه ته وګوره څومره جديده پکې. دا صفاتونه په ځان کې پیدا کا. فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، استاد موارده ده. فجر کې وختونه خو چې ډېر خو وختونه خو انسان په تیره بله کې دنه لاړه. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. دومره قیمتي وختونه دي. عقل من بتنه فائدہ اخلین فی هل فی ذلک قسم لذی حجر. اجه چا عقل نکار نو غسته نو عادیانو تو ګورا الم تر کیف فعل ربک بعاد، فرعونیانو تو ګورا او ځان ته مو ګورې ان ربک لبالمرصاد. الله اوسمه قص انتظار کوي تاسو ته چې تاسو کوئ نو اخلاق زدکا. بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون. تاهم لاس نه دې مونته چې ته یتیم او چې ته مسکین نو ته زور چلے، اخلاق زدکا. سورہ بلد کې وی چې مشوري اته مشوري کې اصول درکشته ده، هغه سره به مشوري کې چې دا اصول پکې سو چې جفاکشي. لقد خلقنا الانسان، چې الله یې انسان پیدا کړی دی برداشت کوي، تحمل وکړي. ووالدین وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. نو مشر ته وایي چې ما د لسترګې درکړې دي، ګوره ما د لفل درکړې ده چې د خبرې وخت نو خبره کوه. او عقیده به د توحیدی من الذین آمنوا او تواصوا بالصبر او تواصوا بالمرحمه. دا بس عملی الله مشرک خلا. سورۃ الشمس کې وی چې عقیده یو شان نه ده. ولی زمکه اسمان یو شی دی، شپه ورځ یو شی دی، او فجور او تقوا یو شی دی. نه نو څنګه ته وایي چې مونږ یو شی یو، اتحاد کوو، یو بل پسې به منځونه کوو، جنازې به کوو. الله وی نه دا یو شی نه. مثال نه ته ذکر کوو. سورۃ الليل کې وی چې اعمال جدا جدا دي، شپه ورځ مذکر او مؤنث نارینه او زنانه نه یو شی دي، عملونه هم جدا جدا دي. نو دا څه مکوه ها. فلقتحم العقبه، ونرسید
مقام تا درجی تا او غیر پسی ذکر کو جی فک رقبتن او اطعام فی یوم ذی مسغبتن دستانی کا اعمال لی سورہ ضحا کی یو مضمون او سورہ نشرح کی پیغمبر تصدیق کہ پیغمبر خفکی گما دی سوئی چتا سروس جبریل نرازی ما ودا کا ربک وما قلا ما پریخ نہیں نشرح کی وی چې ما ستا سینه کولا وکړه دې لپاره چې بوج دنه لري شي نو سورۃ تین کی وی انسان ډیر قیمتي دی ډیر لوی شان یې دی ولی تین او زیتون او هذا البلد او تور سینین دا گواهی د انسان په شرافت باندې چې کوم خزیونه دین الله ری کې انسان توحید کړی نو په ځانو پیژنه کنه سورۃ علق کی وی کہ اقرأ تا کار دنیا کے قرآن میں لولا اللہ بدی عزتمن کی وربک الاکرم او اللہ بتالی علم درکی کہ پا قلم سرے کبھی قلم ای اللہ با علم درکی او کہ سوکستا خلاف کین اللہ ویزب حلاک کما سنگا تدی سرکندی نبیونی سمنو فنصفام بالناسویت ناسویت کاذبہ خطب عاجزی کے کامیاب با علی چی وسجد وقترب دا کامیابی دا سورت قدر کی دا قرآن عظمت یہ سڑی یا قرآن پشپا کے راغلے و ناغد ضرور میاشتو نغورا شوا تو جس سا سینہ کی راشن تب نغورا کی گی قرآن سینے توا چوا دا دمر معزز کتاب دے سورت بینہ کی تصدیق در رسالتو کہ پیغمبر کم مسئلہ راوڑی دا کم مسئلہ چی پخوا کتابونو کی واہ وما عمرو الا لیعبد اللہ مخلصین له الدین حنفاء دے راوڑی دا دا خلق ولی اختلاف کی دا دا وجه دا زد و دا عناد دا وجه نا چی اختلاف سوک کی ناغو گورا چی سوک اتفاق کی ناغو گورا کتا پا مخلصین باندی عملو کا حنفاو کرالی نو خیر البریہ تا نبل بہتر نشتر کتا دا حنفی دین خلافو کا نو شر البریہ تا نبل بدترین نشتر ولی دا قرآن خلاف کہے سورہ زلزال کی اثبات دا قیامتو زلزلہ براشی زمکہ بدرانو بوجون راو غرزی انسان و تعجب کی چمالہا زمکہ بخبری کی تحدث اخبارہا ناشنا کار دے کنا صورت عادیات کی وی دا سنو تنگوری دا حیوان نلان دے تو چغیر یو مجازی مالک دلان دے منڈی وی دا پون وورو باسی پا دشمن حملہ کی دا سار پا وقت کی دوڑی پورتا کی سار وقت کی دوڑی نتولی رخل حقیقی مالک دا پارا منڈی نوے قارعہ کی ہوئی کہ وردہ سروت دا چوبہ دے ٹانگئی تو خوی خیگی نا و القارعہ تم القارعہ تم آدرکم القارعہ تو وگنو پردی بدل اوشلی سورہ عبس کی ویلیو فیضا جات الصواخہ تو اما الصواخہ برازی کرنا قارعہ کی دا مطلب سورہ تکاثر کی ہوئی کہ دا مال محبت مکوا گورتا دا مال پا محبت کی زیارتن اللہ لاری چی ورگا دا بابا گانو باندی غوارما حتی زرتم المقابر پو باشی گورے تدی تپوس بدنکی گی سورت عصر کی اصول دا کامیابی بیان کرو چی آمنو وعملوا الصالحاتی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سمرا آسان شید پدی و کامیابی کی کنین پا خسر کی پروتی پا تاوان کی پروتی سورہ حمزہ کی ہے دا باطل پرستو علامی ذکر کری تو گو روتا اشاری کئی عیبون لٹی ویمکو گورے لیم بزن فی الحطمتی دا سیدے تبدیو گردی چی دا ڈوکی دا وخی پتا بینے لگی گورے تفیجنی چی حطمت شیدے نار اللہ المقدا اللتی تطوع الافئدہ اگا پخپون سڑی ننشی دا سرنا فضلبان دی حملہ کی چطول نقصانی عزیز ہے کہ ذل بیمار دے اگر ورطا خبر داگی ورنا اتابا داگی نخلاصی سوکو فی آمد ممددہ اگر لس سورتون خمون مخی بیان کل واخر دعوانا الحمدللہ